رب العالمین بقرآن شریف کے دا کامیابی او لار خی چې انسان با پس سیز باندې کامیابی حاصل او په کم سیز با الله خوشاله. رب العالمین دا غی لنډ لار دا خودلې ده چې انسان د هر وخت کې دا الله په دربار کې خپل جړا کوي. په جړا باندې الله چې انسان څومره ورته جاړي الله په خوشاليږي او په دغه جړا باندې انسان د رب العالمین قرب او نزدېکت حاصلوي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت او الله ته څونه نږدې او پروردگار ته به جړل او معافی به غوښتي. حدیث پاک کې راځي انی لا استغفر الله فی اليوم 100 مره، ویسل کرته د الله په دربار کې معافی غواړم روزانه. استغفار معافی غوښتل سره د دینا چې معصوم دی د ګناه نه محفوظ دی او الله تعالی تدیر نږدې دی او د قیامت پر ورځ به د امت سفارش کوي، د ګناهګار سفارش وکړي. لیکن د الله تعالی مینه په دومره غالبه ده، د الله یره په دومره غالبه ده چې فرمایي چې زه دروازه سل کرته د الله په دربار کې معافی غواړم او استغفار ویم او د الله نه بخښنه غواړم. یو ځل نور تندر ونیو، عربی کې ورته کسوف وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره ملګري جمع کړل چې نور تندر ونیسي نو 2 رکعاته لمونځ کوي. جمعه ډک شو، خلک جمعه ته رالل، نبی علیہ السلام ته مخکې شو لمونځ کوي. د مانځه دوران کې نبی علیہ السلام مبارک لګوند یو پټې ور مخکې شو، لګ رستو شو، لګ مخکې شو، بیا راغی خپل ځای له او بیا لګ سات پس رستو شو او چې رستو شو نو په دې مانځه کې دا لفظ د خولې مبارک نه ووت یا ربي وانا معهم وانا معهم. مونږ چې کله سلام وګرځو د انوار هغه توروالی ختم شوی، صحابو ته تپوس وکړه صاحب ته مونږ په مانځه کې ولیدې چې د خپل ځای نه لږونې مخکې شوې، بیا رالې په خپل ځای ودرېدې، بیا مو ولیدې چې د خپل ځای نه رستو شوې او څه الفاظ دې د خولې مبارکې نه ووتل. څه مسله وه؟ وی ما ته الله پاک دې مخامخ د جومات دې دیوال کې جنت او دوزخ دواړه وښول. جنت می ولید ور مخکې شم، نیت می دا وکړه چې یو غونچک د انګورو تیرو شو کوم، کما د جنت د انګورو دغه غونچک را شو کولی وی تر څو پورې چې دنیا آباده و نو تاسو به ترې خوراک کو خلاصېده به نه، خو ما رونه شو کو. بیا تاسو ولیدم چې زه راروسته شم دا مې دوزخ ولیده، د دوزخ غرغنډې مې ولیدې، لمبې مې ولیدې. بس زه ویرېدم چې زما په امت جوړ عذاب راغی نو ما الله ته درخواست وکړه الله زه ورسره یم نو عذاب به راځي. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم مستغفرون ويستغفرون، چې تر څو ته د امت سره موجود یې نو عذاب به نه راځي، او که ته نه وې او بیا هم دوی ما نه معافي غواړي بخښنه غواړي نو بیا به هم پې عذاب نه راځي. نو ما وویل چې زه موجود یم. نبی علیہ السلام وجود د امت دپاره د عذاب یو دفاع ده، زه موجود یم بیا هم عذاب راغی. ور ویرید نبی علیہ السلام مبارک ویرید په زړه کې چې زما په وجود کې زما امت باندې عذاب را روان دی. ویرید د شپې به لګیاو پروردگار ته به جړل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی
داسې جړا به کوله لجوفه عزیز کا عزیز المرجل داسې به جړل چې دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي بل روایت کې راځي که غلی المرجل لکه کټوی چې جوش وي او کم غرار کوي سینې مبارکې به دغسې اواز کو سترګو نه اوښکې به روانې وي دا ولې رونو معصوم دی ګناه نه مخکې وروستو هر څه نه الله پاک ساتلی دی د امت سفارش به کوي مقام محمود غوندې د سفارش ځای والا الله مقرر کړی دی لیکن بیا هم په زړه کې د الله یاره شته نو مسلمان د کامیابۍ نښه دا چې دی د الله دربار کې جړه وکړي دی وجاړي الله ته په دې مسلمان کامیابېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی قسم دی د صحابه فضائل چې مونږ ته رامخکې چې صحابه کم خلکو او په صحابو کې بیا خلفای راشدین او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دې پروت دي خلک ټول ورته راجمع دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث ته د نبی علیہ السلام د تر زوی دی هغه ورته ولاړ دی نو هغه لیک صفت وکړو امیر المؤمنین مخه پکېږه ستا ډېر لوی مرتبه دی د الله په نس دومره دی مرتبه دی چې د ټولو نه مخکنی په لومبو مسلمانانو کې ته داخلي یو څلوېښتم مسلمانو کم و بیش لږ اختلاف پکې شته خو لکه ډېرو صحابو نه مخکې ستا نه لږ خلک مخکې ورپسې وي نو اسلام دې د ټولو نه مخکې دی هجرت ته کړی دی جهادونه دې کړي دي زبردست جهادونه که بدر دی که احد دی که خندق دی تا ښه زبردست جهادونه کړي دي او خلکو سره د خیر ښېګړې کړي دي او بیا په ټولو کې لویه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او صحبت ته کړی دی او چې هغه ته د ناراضي تللی دی خوشحاله ده نه تللی دی د نبی علیه السلام نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صحبت وکړو د هغه ملګری وي د هغه سره د ښه اخلاص وکړو د خلافت او د بادشاهۍ په چلولو کې او چې حضرت ابوبکر صدیق کله د دنیا نه تنو پتا نه خوشحاله تللی دی او بیا د حضرت ابوبکر صدیق د زمانې نه پس د خپله بادشاهي وکړه ډېر عدل دی قایم کو انصاف دی قایم داسې عدل او انصاف دی قایم کو چې په مخ د ځمکه به څوک تر قیامته پورې داسې ونه کړی شي ډېر زبردست عدل انصاف دی قایم کو چې دا خبره یې وکړه نو حضرت عمر مخ ور واړو دا څوک دی ویل ابن عباس د نبي صاحب د تره زوی دی وی ما زړه ورکومه ما ډاډه کومه ما زړه ورکومه وی تا چې کومه خبره وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ما صحبت وکړو جهادونه مې وکړل هجرت مې وکړه د هغه ملګرتیا مې وکړه وی دا د الله احسان لیکن زما څه نشته خالص د الله کرم د الله فضل او د الله احسان په ما باندې دا ګورې لویه خبره ده دا الله احسان دی هغې کې زه څه نشم ویلی دا الله نعمت دی شکریه به لکه احسان دی نو د احسان خو شکر پکار ایمان الله تپوس وکړي چې دا ټول احسانات خو ما کړو څه دې کړي بیا به څه کړي دې کې دې ته اشاره ده دا الله لوی احسان